قدمن لیدونکو مونږ په نننۍ خپرونه کې راغلی یاستو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقبرې ته. دلته سلام اچوي السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا عمر بن خطاب، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق. دغه چې دا د رسول الله سلام مقبره ده، نو رسول الله سلام لیکلی دي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق قبر ده، عمر بن خطاب راځي داخله کیږو او ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله سبحان الله څومره خوندور دی، څومره ښه ښکلی معلومیږي ماشاءالله سبحان الله. نن مونږ راغلو پیغمبر علیه السلام روضې ته، رضا جنت ته. اوس دلته چې تاسو ګورئ دا په نوبت پرېږدي، البته نوبت په نوبت شرکتونه په نوبت سي. دا د رسول الله سلام روضه ده، روضه مبارک ده. سلامونه، وخت په خیر قدرمن لیدونکو، خدای دې چې روغ جوړ او د صحت په جامع سنبال اوسئ. عطاالله وردګم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمن لیدونکو، مونږ په نننۍ خپرونه کې راغلی یاستو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقبرې ته. کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د مدینې منورې ښار ده او زما تر شا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه مقبره ده. مدینه منوره کعبه شریفه یو د هغه مسلمانانو لپاره یو د هغه مشهوره او یو د هغه مقدس ترینه ځایونو څخه دی چې هر کال هر میاشت کې حاجیان راځي، بالخصوص په د اخترونو کې، یعنې غټ اختر کې چې حاجیان راځي او درځي. نو پیغمبر علیه السلام روضه زمونږ تر شا ده، منجي علم د بشریت ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. زرګونه افغانانو او زرګونه ملګرو راته ویلي ول چې کله پیغمبر علیه السلام ته لاړې روضې ته نو زمونږ سلامونه پرې ووایه. نو ستاسو په نمایندګۍ زه به په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې به درود او ستاسو سلامونه ورسوم. دوستانو، نن غواړم تاسو ته د مدینې منورې په اړه تاسو ته معلومات برابر کړم، تاسو ته ښایسته ښایسته ځایونه ودرښیم. هیله مند یم خپرونه مو خوښه شي او د ښایسته ښایسته ځایونو څخه خوند واخلئ او تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. سلام، وخت په خیر دوستانو. دا د مدینې منورې زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقبره ده چې په دې مقبره کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه هم مقبرې دي، یعنې دوه خلفاء راشدین، یو خوږ پیغمبر چې موږ افتخار دا ده چې موږ امتیان یو. مدینې منورې ښار ده زموږ د خوږ پیغمبر علیه السلام مقبره. نو واقعا ډېر ښایسته ځای ده، خدای دې هر مسلمان نصیب کړي. په سلهاو په زرهاو ملګرو چې لاړ ویلې چې خوږ پیغمبر علیه السلام روضې ته لاړې، زموږ پرې سلامونه وایه. نو ستاسو په نمایندګۍ به زما د درود وي او سلامونه یې په خوږ پیغمبر علیه السلام او سلامونه یې دي زموږ په خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه. نبی علیه السلام جماعت د روضې داخله کیږو او ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله سبحان الله څومره خوندور دی، څومره ښه ښکلی معلومیږي ماشاءالله سبحان الله سبحان الله الحمدلله ماشاءالله. دا د پیغمبر علیه السلام روضه مبارک ده چې د تلاوتونه د لمونځونه ادا کیږي ماشاءالله سبحان الله. څومره ښکلی ډیزاین باندې جوړ شوی دی، طلایي رنګ باندې. نو ماشاءالله څومره ښکلی. دلته هم کار روان ده، کوم کارونه چې پاتې دوی تکمیلوي. فکر کوم کار پرې روان ده، غواړي جوړې کړي. څومره چې په کار کېږي رونق ورکوي، هر څوک خپله وظیفه مخته وړي. نو که سکر دي، که
که هغه دی فکر کوم دغه دروازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي ته وتې نو موږ به ته لمونځونه ادا کړو نو به انشاءالله راضي ته به ورشو ستاسو دوستانو سلامونه به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوو درودونه به ستاسو ووایو نو تر پایه پورې ملتیا وکړئ موږ راغلو پیغمبر علیه السلام روضې ته سلام دوستانو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ده چې موږ د روضې داخل ته راغلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارک هغه انګړ دی چې ریاض الجنت ته اوس دلته چې تاسو ګورئ دا په نوبت پرېږدي البته نوبت په نوبت شرکتونه په نوبت سي د لمونځونه کې دا یو باب دا بل باب ده چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم داخله کېږي دا بل باب ده نو دې خاص ده نو کوم ځای چې تاسو ګورئ دا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ده روضه مبارک ده نو هغه ریاض الجنه ده چې هغه دروازې دي چې باب سلام ته داخله کېږي اوس ناوخته شپې ده موږ تقریبا 12 بجې شپې دي اوس راورسېدو همداسې راغلو غوښتل مو چې داخله شو خو اوس بند ده انشاءالله سبا د خیر سره به شو او نو تاسو ډېر ښایسته مقدسه ځای ده نو د پیغمبر علیه السلام روضه د ډېرو انسانانو د ډېرو مسلمانانو څومره چې مسلمانان دي په نړۍ کې څومره چې مسلمانان دي په دې نړۍ کې هغوی ټول د همدې دیدار تږي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه وګوري او د کعبې شریفې د طواف وکړي نو واقعا خوشبخت انسان قسمتي انسان هغه ده چې دلته راشي او د دې څخه دیدن وکړي مونږ د پیغمبر علیه السلام روضې ته رسېدلی یاست نو کله کله مو دغه تصویرو کې لیدلی اوسي خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمر بن خطاب او ابو بکر صدیق هم دلته دفن دي موږ په دې لاره ځو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه باندې داخله کېږو چې هر څوک چې اوله راځي داخله کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلامونه وایي په عمر بن خطاب باندې سلامونه وایي او په ابوبکر صدیق د یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره هر وخت ملتیا کړې ده سلامونه وایي خوشبختانه خدای پاک مونږ هم د دې لایق وګڼلو چې په دې ځوانۍ کې راشو د خپل خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې او د کعبې شریفې دیدار وکړو زه داخله کېږو او سلام واچو دلته لیکلي دي باب السلام مقام السلام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ننوځې دا ریاض الجنه ده صحابه کرامو صف چې دا یې اوس مخصوص کړی ده هغه خلک پکې راته شي چې هغوی نوبت نیولی اوسي دلته د ښي لاس کې دلته جنازې ځای ده د مدینې منورې دلته جنازې ادا کېږي نو دا منبر ده د ریاض الجنه منبر ده چې ښکلي کړو نو الله پاک دې ټول مسلمانان نصیب کړي دا د ریاض الجنه منبر ده نو اوس دې نه دیوال تاو کړی ځکه نام خدا نفوذ زیات ده او هر شرکت ته په نوبت بنول کېږي دغه درځي دلته سلام اچوي چې السلام علیکم یا رسول الله
السلام علیکم یا عمر بن خطاب، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق. یا دا سلام ورته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د فکر کوم د قبرونه دي. دغه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلي دي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق قبر ده، عمر بن خطاب، نو د درې وړو دي. صلی علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم وبارک علی محمد و علی محمد علی ابراهیم و علی ابراهیم ربنا اتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا چې دې دروازه کې وځي، یعنې بېرته د هغې د دې دروازې نه راوتګ اجازه نه لري. موږ په خپل خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلامونه واچول او باندې درود رسول الله صلی دروازې انګړ دی. نو دغه لاره چې ده د ریاض الجنت تللی چې هغه تاسو ګورئ کوم شرکتونه تاسو ګورئ هغه شرکتونه اوس د شرکتونو لپاره ورکړي چې په هغه لاره ځي ریاض الجنت کې به لمونځونه کوي. نو خدای پاک دې موږ ته هم توفیق راکړي او خدای پاک دې زموږ نوبت هم راوړي چې موږ هغه ریاض الجنت کې هم لمونځونه ادا کړو. دغه چترګانې دي چې موږ به کله ویلو چې وبه یې ګورو، بس دې څخه خوند واخلو. دغه اوس هم په خپلو سترګو وکتل. او دوستانو تاسو دغه مخامخ انځور ته چې ګورئ دا به انشاءالله درښیي هغه 380 چې نشته دي دا ریاض الجنت ده، یعنې صحابه کرام دلته ټول دفن دي. انشاءالله ته به لاړ شو، تاسو ته به انځورونه در وښیو. نو د ده نه شپې انځورونه یو ځای وګورئ نو خوند ترې واخلئ. زموږ د خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه او د دې څخه به موږ داخله کېږو. دا د شپې خانه تاسو ته یو ځانګړی راپور مې چېرته بر وکړی، یو ځانګړی ویډیوګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې په اړه تاسو ته برابر کړو. نو ټول خلک ناست دي دلته درودونه وایي. نو درود مو هېر نه شه، په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي. بس رب مو تنصیب کړه د ټولو مسلمانانو سره. تر بیا چې زه عطاالله وردګ له ابدارۍ څخه ستاسو انټرنټ چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ. سبا ته انشاءالله اوس ناوخته ده، سبا ته راځو د خیر ریاض الجنت مسجد قبا دا انشاءالله د نور زیارتونه ټول درښیو. فعلا ته ښه شپه او د خدای په امان.